السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. یو ځل بیا ستاسو ورور حماین مخلص یم د مخلص سکلز یوټیوب چینل نه تاسو ته د نوي خوندور ویډیو سره راغلی یم. ګرانو محترمینو ملګرو په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښیم چې څنګه موږ کولی شو په واتساپ کې له هغه ملګري سره مسیج وکړو چې موږ بلاک کړي وي. که چېرې تاسو کوم ملګري په واتساپ کې بلاک کوي تاسو نشئ کولی چې هغه سره مسیج وکړئ، نو څنګه باید له هغه سره موږ اړیکه ونیسو، مسیج سره وکړو. نو ګران ملګرو دې دپاره دا ویډیو تر پای پورې وګورئ، ډېره ایزي او اسانه طریقه ده. خو مخکې له چې ویډیو شروع کړم لومړی له هغه کسانو څخه به ډېر درنښت سره کوم که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب لایک یې خواږه سره بل نشان هم ووهئ تر څو دا رقم نوې خوندور ویډیوګانې د هر چا نه مخکې تاسو وګورئ. ګران ملګرو زه د یوټیوب طرف ویډیو شروع کوم. نو ګران ملګرو د هر څه نه مخکې به تاسو راشئ لومړی په خپل موبایل کې واتساپ ایپ ته، او کله مو چې واتساپ کلاو که تاسو ګورئ هغلته 3 ډاټ چې کوم دي دغه نشان باندې دلته کلیک کړئ. تاسو ته به دغه رقم یو صفحه راوړي، تاسو ګورئ دغلته دا دویم اپشن چې کوم دی په دغه بل ته کلیک کړئ. ګران ملګرو په دې مو چې کله کلیک کړ تاسو ته به دغه رقم صفحه راوړي، دلته به تاسو هغه ملګری وګورئ چا چې بلاک کړي یاستئ. مثال په توګه زه دغه یو کس ګورم، دغه زه بلاک کړی یم او یو بل کس به تاسو انتخاب کړئ، نو دویم ملګری هم باید تاسو انتخاب کړئ ورسره. او دلته به تاسو ګورئ دغلته لاندې کوم ټیک مار علامه چې ده په دغه باندې به دلته کلیک کړئ داسې، نو تاسو اوس کولی شئ له هغه سره په اسانۍ سره اړیکه ونیسئ او له هغه سره مسیجان وکړئ. نو ګران ملګرو که چېرې ویډیو خوښ وي ضرور لایک د ملګرو سره شیر کړئ، او چېرې تاسو کوم مشکل لرئ زموږ ته په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله موږ ضرور جواب درکړو. تر بلې ویډیو په الله سپارم، ښه وخت او ښې چارې.